قطر د سولې د کابل میشتو فعالانو د تمویل لویه پروژه پیل کړې ده. دا چې ولې څنګه په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. معلومات دا دي چې قطر د سولې د کابل میشتو فعالانو د تمویل لویه پروژه پیل کړې ده او دغه ډله مسؤلیت لري په کابل او د اړتیا پر مهال په ولایتونو کې لوی غونډې جوړې کړي. ډیره هڅه کیږي چې دغه غونډو ته ولسي رنګ ورکړل شي او د ولسي جرګې پخواني او اوسني یو شمېر غړي سیاستوال او مدني فعالان پکې ښکیل دي. په بدل کې د قطر ټوله هڅه دا ده چې د قطر په محور د سولې بحث تضمیني کړي. قطر غواړي له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو په هماغه لومړي پړاو کې د سولې خبرو د کوربتوب د امتیاز په بدل کې د افغانستان په لویو زیربنایي پروژو کې د مهم عامل په توګه شامل شي. د دې سرچینې په وینا قطر له سعودي عربستان سره او سعودي عربستان له پاکستان سره خپل رقابتونه لري. نو له همدې امله دغه هیواد هڅه کوي چې د سولې په چارو کې د مهم فکتور په توګه دخیل شي. قطر له پاکستان، امریکا او طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له همدې نفوذ څخه په استفادې حاضر نه دي چې د افغان سولې په چارو کې د کوربه او مهم اړخ په توګه خپل امتیاز له لاسه ورکړي. پلان دا دی چې په نږدې راتلونکي کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د یو شمېر پخوانیو چارواکو او د سولې په نوم د خواخوږو څیرو له لوري د ولسي غونډو په نوم د جمهوریت او امارت بحثونه راپورته شي او د نظر هر مخالف به د سولې د مخالف په نوم معرفي کیږي. د دغه غونډو ټول لګښتونه له همدې پروژې تمویلیږي. قطر په دې هڅه کې دی چې په افغانستان، منځني ختیځ او اسلامي هیوادونو کې د وضعیت د یو مهم کنټرولونکي او لوبغاړي په څیر راڅرګند شي او په دې ټوله لوبه کې خپلې اقتصادي ګټې تضمین کړي. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو یوټیوب چینل مو درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.